لکه د اوښکې پکې ځوړند یې لیمنه وځه لکه د اوښکې پکې ځوړند یې لیمنه وځه یا مې سینې ته رانږدې که یا مې زړه نه وځه او دا توره شپه د تورو زلفو د فنا بدي کی دا توره شپه د تورو زلفو د فنا بدي کی او زړګی ورک بشي د دې تورې تیاره نه وځه ډېر ښه جي او زه به تر کومه زنکدن د انتظار تېروم زنکدن د انتظار تېروم لکه د سامې د وجود د دې کاله نه وځه بهترین دی جي او که د رضا د یار رضا که بادشاهي به وکړي که د رضا د یار رضا که بادشاهي به وکړي او لږ د دې څنګه او د ولې او د څه نه وځه ډېر ښه زبردست او ډېر جهانونه به د مینې او د رنګ وویني ډېر جهانونه به د مینې او د رنګ وویني خو د انا او د غرور د دیواله نه وځه او تا خو مدام لکه د نخ کې ورته ځان نیولې زړګی نن خو یې رسا د هر باڼه نه وځه او مخته د جیجې ستا د خوږو نغمو به خوند الطافه یو په دوه شي اول د خپل سوي احساس د تناره نه وځه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او تاسو سره معرفي کوو قدرمنو په دې سلسله کې نن مونږ راغلي یو د تاکال سیمې ته او دلته زمونږ ډېر محترم مشر چې ډېره ښکلې شاعري کوي د بلا مودې نه لګیا دی د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار کوي ښاغلی ارباب الطاف صاحب ژوند کوي نن به د دوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او کلامونه به تېرو د ټول نه مخکې خو ارباب صاحب تاسو ته به د خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی او مینه ده ډېره مننه صاحبه او ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دومره تکلیف وکړو راغئ او دعاګو به یو چې ستاسو دا څومره دغه چې دی زیار دی دا منډه ترړه ده دا د پښتو ادب دپاره د پښتو د کلتور او د دې د خورېدونکو دپاره ده نو ته ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ او دومره تکلیف هم وکړو تر مونږه پورې ورسېږي ډېره مننه ډېره مهرباني الطاف صاحب دا راته ووایي چې کله درته پته ولګېده کم وختو د ځوانۍ کم پړاو چې تاسو ته پته ولګېده چې یاره زه خو یو لیکوالم یم او شاعري م شروع کړه دا صاحبه د کال 1990 خبره ده زه دغه وخت کې د لسم سټوډنټ وم چې په پیله ځل زما په خیال چې هغه دوه شعر و او هغه دوه شعرونه چې به ولیکل نو زه دا احساس راته وشو چې یاره حالان کې هغه اشعار چې نو هغه ډېر داسې میچورټي پکې نه وه پوخوالی پکې نه و خو دا اندازه راته ولګېده چې یاره لیکل کولی شم او بله دا چې بیا موږ دغه وخت کې صاحبه د پښتو څومره کلاسیکل ادب چې زما دې طرف ته پام شو رحمان بابا خوشحال بابا علي خان بابا حمید بابا د دې د مجموعې او بیا په اخره کې د غنی خان او حمزه بابا د دې د کلامونه کتل او د دې باندې خبرې اترې کول بیا لازم ده چې یو څوک ته چې وي هغسې ملګري وي هغه ملګرو سره چې مونږ کېناستو به پاسېدو به نو همدغه خبرې به م کولې او په دغه غزلو په دغې په کلام باندې به خبرې اترې کولې دغسې ورو ورو دا سلسله شروع شو لیک شروع شو صحیح ده جی الطاف صاحب دا راته ووایي چې تر دې دمه پورې څه کتاب میتاب راغلی دی که نه او څومره شاعري تاسو کړې ده یاره شاعري خو زما جي ډېره زیاته تقریبا شوې ده تقریبا 950 پورې نظمونه او غزلونه وي او انشاءالله تعالی زه کوشش کوم او دغه هله ځله کې م چې د میاشتو کې دې ته را برابر شم انشاءالله کتاب له د خپل لیک له کتابي شکل ورکوم صحیح ده جي زه خو یم چې یو کلام وورو که نه پوښتنې به جاري ساتو خو یو کلام وورو چې دا تازه شو صحیح دي جی الطاف صاحب ارشاد ښه جي دا غزل در سره شریکوم چې د احساس په دار ختلی خپل ارمان ته په خندا یم د احساس په دار ختلی خپل ارمان ته په خندا یم که جهان را پورې خاندي زه جهان ته په خندا یم
او ستا د زلفو په سیالۍ کې تار په تار راته زنګي خفه مه شې خپله یاره زه ګریوان ته په خندا یم او د چا سترګو نه لوګی شم دورنګي پکې مزه کا د چا سترګو نه لوګی شم دورنګي پکې مزه کا که مې زړه سلګو نیولې خو جانان ته په خندا یم او کله کله زړه ته راشي د وفا نه ډک لوزونه د یقین په هره لاره یو ګمان ته په خندا یم او ضبطه لږه پښتو وکړه د وختونو وار خطا دی ضبطه لږه پښتو وکړه د وختونو وار خطا دی په قدم قدم مې اخلي امتحان ته په خندا یم او د ژوندون په هره لاره که احساس یم وژلی په هره لاره که احساس یم وژلی مرګ هر کله که راغلی زه به ځان ته په خندا یم او پام چې وار د خطا نشي په ساحل ولاړ جانانه پام چې وار د خطا نشي په ساحل ولاړ جانانه ستا د خیال د برکته هر طوفان ته په خندا یم او د حالاتو زنځیرونه که د دې نه هم سیوای شي زما فکر نیوی نشي چې زندان ته په خندا یم او راوریږي د دردونه لا مې رنګ او بوی زیاتیږي لکه ګل غوندې الطافه د باران ته په خندا یم الطاف صاحب ډېره زیاته مننه کوو ډېر ښکلی کلام تاسو زموږ ملګرو ته وویلو کومه ادبي ټولنې دي ستاسو په دې سیمه کې دلته چې په هغې کې ستاسو ناستي کېږي او زده کړې پکې کوئ دلته صاحب یو خو زموږ خپله ادبي ټولنه ده چې د ښېګړې د وطن په نامه باندې ده نو دوی سره موږ په دغه ماحول او په دغه خبرو باندې پوه شو بیا دې نه علاوه د ریګي د ادبي ټولنه ده دې سره کېنو په دغسې په لوسی کې د ګیرچاپیر کې د پشتخره کې د اچیني ادبي ټولنې دي نو دا چې څومره ګیرچاپیر دی نه زموږ د خلیلو کومه علاقه چې ده خلیل نامه چې ورته موږ وایو نو دې کې تقریبا داسې تر دغه پورې چې د مومند ادبي جرګه ده د کلندر مومند صاحب په دغه باندې هغې کې دغه ملګرو سره کینو همدې سره او مرسته او دغه لرو صحیح ده جي الطاف صاحب د شعر غوي مصره دغه بله مانه یریږي چې شاګرد نشي استاد نشي سړی که نه نو تاسو وختي یو خبره وکړه چې یاره 2 شعرونه مې لیکلي وو نو داسې زړه نازړه ومه پې نو الطاف صاحب په هغه وخت کې داسې شخصیت و چې هغه تاسو خپل استاد ګڼئ نو صاحب ما تاسو ته داسې ویل چې زه په دې دغه فن کې څوک باضابطه استاد نه لرم خو دغه ملګري دا چې څنګه ګیر چاپېر و دغو دوی سره په ناسته دوی سره په مباحثو په خبرو اترو نو په دې باندې دومره ده چې هغه د دې په هغه بنیادي اصولو باندې پوه شو چې یاره دې کې د کوم شیزونو ضرورتونه په وزن په بحر په ردیف په کافیه په دې خبرو باندې نو رو دغه کېدو او روحاني استاد زه حمزه صاحب ګڼم جي صحیح ده جي کلام اورو ډېره مننه نظم به هم در سره شریکوم جي یو نظم مخې له راغی جي او د دې نظم عنوان دی اضطراب آزاد نظم دی جي چې نن مې بیا په زړه همغه لوبه شوې چې د کومې زه اظهار کولی نه شم زړه مې تش وي د ارمان او د امید نه خپل ګوګل کې خپل زړګی راته پردی وي خیال مې هم کله نیمګړی کله نیم وي نه په ګل کې رنګ بوی وي نه نسیم وي او هر یقین مې وسوسې وي رانیولې کیفیت مې د احساس په لمبو سوري عجیبه ده چې نه سپین وي او نه تور وي یا خدا ده چې مجاز په اختتام وي یا سحر وي خو په ما هسې ماښام وي او که څوک وي او که څوک نه وي ما ته یو دي امتیاز د ګل او خار رانه خطا شي یو خبره وي که لاړ شي او که راشي زه د وخت د دایرو نه رابهر شم لامحدوده شم د اوښکو سمندر شم زړه مې سپک شي بیرته بیا د دنیاګۍ شم او مالک د خپلې ورکې زندګۍ شم هوښیاران له لږ مې پوه کوي نه پوهېږم دا زه ولې نه مړ کېږم نه رغېږم او په فنا کې د بقا نه مې خبر کوي د دې ذات د آینو نه مې بهر کوي زه د ځان په لټون پرېوتم زندان ته که مې نورې غنې ته وشي د ارمان نه
غزل اورو ډېره مهرباني. ښه زه داسې ځای له راغلم د حسابه ووتم. زه داسې ځای له راغلم د حسابه ووتم، اوس مخکې سمندر دی د دریابه ووتم. بهترین دی جی، زبردست. او خالونه یې په مخ باندې چې هر څو دي نو ښه دي، خالونه یې په مخ باندې چې هر څو دي نو ښه دي، نظر د سترګو لاړه د کتابه ووتم. او تقوا مې میخانه کې د توبې په تمه پرېښوه، تقوا مې میخانه کې د توبې په تمه پرېښوه، ثواب نه چې خبر شوم د عذابه ووتم. زمانه که غمونه چار چاپېره وتو شوي، زه ستا په تصور کې د ګردابه ووتم. او د یار د خپو نه پاتې خړ ګردونه تې ډېر ښه، د یار د خپو نه پاتې خړ ګردونه تې ډېر ښه، د علم او حکمت د هره بابه ووتم. او هر څو مې که کشته د ارمانونو ډوبېده، تقدیر را سره مل و د سیلابه ووتم. او په ما کې که هر څوک ګوري نو ځان به پکې ویني، په ما کې که هر څوک ګوري نو ځان به پکې ویني. او الطاف آیینه شوم د حجاب ووتم. زبردست جی. یو کلام بله موروجي دی. ښه ستا د یادونو له انځوره سړی چېرته لاړ شي، ستا د یادونو له انځوره سړی چېرته لاړ شي، او د خاموشۍ کې له دې شوره سړی چېرته لاړ شي. او لکه د شمې به لمبې په سر د غم تېرې کم، بل چې سینه کې وي د هوره سړی چېرته لاړ شي. او په محبت کې هر یو غم په زړه وړی شمه، خو د جدایۍ د سوي زوره سړی چېرته لاړ شي. او اوس د یارانو اشنا سترګې ناشنا غوندې دي، په داسې وخت کې به د کوره سړی چېرته لاړ شي. او په نیمه لار کې په پرېښو د یار خفه نه یم، د رقیبانو د پیغوره سړی چېرته لاړ شي. او زه په علاج د پرهرونو د زړګي کومه، زه پر علاج د پرهرونو د زړګي کومه، ستا د سرو شونډو له ټکوره سړی چېرته لاړ شي. او خلکو کیسې د سخاوت به د ساقي کولې، خلکو کیسې د سخاوت به د ساقي کولې، تا هم جامونه کړل نسکوره سړی چېرته لاړ شي. او د تورو زلفو له ځنګله به څوک څنګه وځي، د تورو زلفو له ځنګله به څوک څنګه وځي، د په بنا سترګو شمکوره سړی چېرته لاړ شي. او مقته دی جي. او چېرته چې لاړ شم الطافه زه په ګوته شمه، چېرته چې لاړ شم الطافه زه په ګوته شمه، عشقه دا ستا د دغه توره سړی چېرته لاړ شي. زبردست. الطاف صاحب زړه م غواړي چې ډېر کلامونه واورو، وخت مختصر دی، بس اخیری یو کلام اورو، بیا بس تاسو په دې اخیری غزل باندې خپل مختصر غوندې پیغام هم ملګرو له ورکړئ. ډېره مهرباني. انشاءالله غزل له څه وجې زه د دې اوښکو دردونو کیسه چاته وکم، زه د دې اوښکو او دردونو کیسه چاته وکم، زړګیه ستا د پرهرونو کیسه چاته وکم. او تا سره ما چې و په سترګو کې کم حال ویلې، تا سره ما چې و په سترګو کې کم حال ویلې، اوس د هغو پټو رازونو کیسه چاته وکم. او مونږ خو یو بل سره د مرګ او ژوند وعدې کړې وي، بېله او زیاره د لوزونو کیسه چاته وکم. او چې د کچه خو به راویښ شمه ټوپونه وهم، چې د کچه خو به راویښ شمه ټوپونه وهم، د لیونتوب د وحشتونو کیسه چاته وکم. او هور دې پې پور شي سپرلی چې بې له تا را درومي، اور دې پې پور شي سپرلی چې بې له تا را درومي، په دې ازغو کې د ګلونو کیسه چاته وکم. او په تصور کې ستا تصویر سره خبرې کوم، د ویښو سترګو د خوبونو کیسه چاته وکم. او په غم لړلې ورځې شپې دي څه ژوندون خو نه دی، د لمبه لمبه وختونو کیسه چاته وکم. مقته دی چې الطاف هر څه خو هر چاته زه ښودلی نه شم، الطاف هر څه خو هر چاته زه ښودلی نه شم، خپله سینه کې د زخمونو کیسه چاته وکم. ډېر ښه، زبردست. الطاف صاحب څه مختصر غوندې پیغام که زموږ ملګرو ته ورکول غواړئ؟ ستاسو د ملګرو دپاره همدغه پیغام زه کافي او شافي ګڼم چې د پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، او مونږ چې څه زده کړي دي په پښتو کې هم زده کړي دي، نو باید چې پښتانه زلمي پښتو ته خپل پام راوګرځوي،
او ورسره د شعر او ادب سره خپل مینه هم څرګنده کی او تاسو د چینل ډیره مننه او د دې پښتو په خورولو کې د دې شاعرانو په خلکو پیژنګلو کې د دوی ډیره لویه برخه تاسو ډیر لوی همت او کار دی الله دې تاسو له نور هم برکت درکړي او خوشاله و آباد اوسئ عزتمند شئ قدرمنو الطاف صاحب تاسو موږ سره واورېدو د دې غزلې د دې نظمونه د دې خبرې اترې د دې ژوند او فن تاسو ته خبر شوي زما یقین دی چې دا خبرونه بس تاسو خوښ شوي آباد او خاد او بریالي اوسئ